الرحمن الرحیم نن په بلوچستان کې زموږ د افغان کډوالو د پنډغالو د ښوونځیو څلور نیمې میاشتنۍ ازموینه پرون پیل شوه چې د جولای د میاشتې 14مه نیټه باندې شروع شوله د اګست د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي. نو زه د یو افغان کډوال په حیث باندې د یونیسیار او سوسایټي د ادارو مننه کوم چې زموږ د افغان کډوالو د بچیانو دپاره دغه د تعلیم زمینه مساعده کړې ده. خو بیا هم زموږ یوه جدي غټه لویه ستونزه ده چې هغه د نیم ټولګۍ څخه تر 12 ټولګۍ پورې موږ په ټول بلوچستان کې د لوست لپاره په لیسو کې دغه زده کوونکو ته کتابونه نه لرو. نو زما د یونیسیار او پوهنې د وزارت او دغه رنګه د پاکستان اسلامي جمهوریت د سفران د وزارت څخه په ډېر درنښت باندې د انساني همدردۍ اسلامي همدردۍ په دغه باندې دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ د دغو افغان کډوالو ماشومانو د کتابو ستونزه حل کړي. مننه.